بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم سهار کې ما د کورل را دریم لوست سره په پښتو ژبه تاسو په چوپړ کې که تاسو تیر درسونه دوه درسونه نه وی لیدلی نو تاسو نه هیله کوم چې هغه درسونه هم وکړئ تر څو په دې درس ښه پوه شئ. خیر موږ د کورل را په دریم لوست کې استو. په تیر لوست کې موږ دا شیپ ټول او د سره د پیک ټول ولوستل. نو په دې لوست کې موږ دا کمان تر شو په ټول باکس کې چې په دې کې کراپ څه وظیفه لري. د ټول د مخ کې وزه د یو شیپ جوړ کوم. دا شیپ ما جوړ کو په خوا کې دا بل شیپ جوړو. دا دوه شیپ ما جوړ کړ. که زه وغواړم چې دا شیپ دومره کراپ کما دا نیمه زما په کار د نیمه زما په کار نه دی نو دلته به کراپ ټول ته راشم او دومره ځای به سلیکټ کم او په دې چې ډبل کلیک وکړم بخښنه غواړم همغه ځای پاتې شو کوم چې ما په کراپ کې سلیکټ کړی و او په لاندینی آبجیکټ باندې ایس کم تاثیر ونه کړ. نو په دې کراپ داسې کار کوي کوم آبجیکټ موږ سره سلیکټ وي او هغه باندې کراپ کار کوي په بل باندې کار نه کوي. په دې توګه ماته دومره پیس په کار دی نه. په دې کې ډبل کلیک کوم دا پیس ماته فقطا دومره پیس ماته په کار دی دومره ډبل کلیک بخښنه غواړم دا آبجیکټ سلیکټ کوم کراپ او په دې شکل ماته دومره پیس پاتې شو. نو دا و د کراپ وظیفه. بل موږ سره د دا ډیلیټو بل کماند دنه لاندې موږ سره د نایف څه وظیفه لري. دلته راځم دا شیپ ما واغیسته په دې شکل دا شیپ ما سره جوړ شو. اوس راځم نایف ته. نایف د دې ځای نه زه دا په دې شکل قیچي کوم. دا قیچي شو. اوس که زه موف ټول راوړم نو دا دوه شکلونه سره منګه بیل کړ. دا و د نایف وظیفه. بل په نایف کې منګه لرو که زه یو شیپ راوالم بل شیپ په دې شکل بخښنه غواړم دا شیپ ما راواغیسته او نایف ته لاړم. په نایف کې ما دا آپشن او دا آپشن مې بند کړ دا آپشن مې روښانه کړ. او اوس په دې توګه اوس که زه دا راواخلم دا موف کیږي نه. د دې لپاره زه باید شیپ ټول راواخلم. په شیپ ټول کې باید زه دا دواړه سره جدا کړم. په دې شکل دا دواړه سره جدا شوي دي مګر د شیپ ټول په ذریعه منګه دا بیلولی شو. بل که زه راواخلم دا هم ډیلیټوم. په شیپ ټول زه یو بل شیپ اخلم دا دفعه دا رنګ ورکو. اوس که زه سلایس راواخلم په سلایس کې دا دواړه کماند آن کم او دلته دا په دې شکل بیل کم. دا په خپل منظور کې داسې ښکاري دا بیل شول مګم دا بیل نه دي. دا تر اوسه پورې یو آبجیکټ دی. د دې لپاره موږ څه کوو شیپ ټول ته به راځو او په شیپ ټول سره به دا موږ په دې شکل بیلو چې دا هم
د شیپونو په جوړولو کې موږ سره ډیره مرسته کوي. دا یو شیپ جوړ شو. په لومړي کې که دا کمان آف وي، دا کمان آن وي، نو دا منګه مکمل دا شیپ ځان ته په خپله خوښه بیلولی شو. که دا دواړه آن وي نو منګه په دې شکل یو آبجکت په میز کې منګه سیری کولی شو. یو مثال بل هم ورکو. دا آبجکت زه سلیکټ کوم او دلته سلایس ټول ته راځم، له دې ځای نه سلیکټ دا موږ سره جوړ شو. د شیپ ټول په ذریعه موږ دلته دې شکل سره شیپ جوړولی شو چې ډېر د کار شیپ په دې کې موږ جوړولی شو. دا اوس موږ سلایس ټول نه وروسته موږ په دې کې لرو دا وبخښئ نایف ټول. موږ سره نایف د چاقو معنا ورکوي، په چاقو باندې موږ دا بل موږ سره د اریسر د نوم نه واضح دی چې اریسر چې دی یعنی پنسل پاک. د ټول د مخې زه دا آبجکت سلیکټ کوم او هغه نه پس پنسل پاک راخلم. د هغه ځانګړې برخې چې موږ نه غواړو موږ د په کار نه وي، په دې سره پنسل پاک سره موږ پاک کولی شو. دلته د برش سایز دی چې د برش سایز موږ له دې ځای نه زیاتو. دا دی په دې شکل کوم آبجکت چې موږ سلیکټ وي موږ هغه ځانګړې برخې پاکولی شو په دې شکل. دا هم د اریسر وظیفه. او بل ورچوال سیګمنټ ډیلیټ. ورچوال سیګمنټ ډیلیټ څه شی کوي؟ دا آبجکت زه ډیلیټ کوم، دا آبجکت هم ډیلیټ کوم او دا هم ډیلیټ کوم. د کار په منځ کې موږ ته پروجیکت کې داسې وخت هم کېږي چې موږ د دې لاینونو نه کار اخلو. د دې لاین داسې ما مختلف لاینونه جوړ کړ. د لاین دغه هر د یو لاین تر بل لاین میز پورې دې ته سیګمنټ ویل کېږي. که دا سیګمنټ تر دې ځایه پورې زه ډیلیټ کولو غواړم نو راځم دلته سیګمنټ ډیلیټ ټول ورچوال سیګمنټ ډیلیټ ټول ته راځو. دې ځای کې اوس ګورئ دا سیګمنټ دې ځای پورې ما ډیلیټ کړ، دا سیګمنټ مې دې ځای پورې ډیلیټ کړ، دا سیګمنټ ډیلیټ شو. په همدې توګه سیګمنټ ډیلیټ ټول دا لاینونه ډیلیټ کوي. د اوس لپاره همدومره کافي ده. د نورو درسونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. که په څه پوه شوي نه اوسئ موږ ته په یوټیوب چینل کې، فیسبوک کې، په ایمیل کې موږ ته پوښتنه کولی شئ. انشاءالله ستاسو مشکل به موږ له هغې لارې حل کړو. د نورو درسونو لپاره زموږ سره اوسئ. د خدای په امان.